د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وئ. تیر درس چې د حروفي الجبر لومړنۍ برنامه وه، موږ تاسې د حروفي الجبر له اصطلاحاتو لکه ثابت، متحول، افادې، حدو سره اشنا شو. یعنې په تیر درس کې موږ زده کړل چې متحول د سمبول په معنا ده، لکه ایکس، وای، زیډ. ثابت تمام حقیقي عددونه ثابت بلل کېږي، لکه 2 فرض کړئ، 12 او داسې نور چې قیمت یې تغییر ونه کړي ثابت بلل کېږي. که چېرې قیمت تغییر وکړي متحول بلل کېږي. الجبري حد مو پېژندلو کله چې متحول ثابت د ضرب او تقسیم په اساس باندې سره یوځای شي، لکه 12 وای دې ته ویل کېږي الجبري حد، یا د تقسیم په اساس باندې لکه 12 وای تقسیم پر زائد باندې دې ته ویل کېږي الجبري حد. که چیرې همدغه الجبري حدونه د جمع او تفریق په اساس سره یو ځای شي هغې ته الجبري افادې بیا ویل کېږي. لکه که چیرې ولیکو 12 وای منفي 2 ایکس، دا هم حد بلل کېږي، دا هم حدو، دا یې لومړی حد او دا یې دویم حدو. کله چې دوه یا څو حدونه د جمع او تفریق په اساس سره یو ځای شي دې ته ویل کېږي الجبري افادې. حدونه موږ په دوه ډوله وپېژندل، یو یې مشابه، دویم یې غیر مشابه. مشابه کله چې تورې او توانونه یې سره مساوي، غیر مشابه کله چې تورې او توانونه یې مساوي نه وي، غیر مشابه بلل کېږي. الجبري افادې مو هم په درې ډوله وپېژندل چې یو پولینوم، دویم یې ناتیک، دریم یې غیر ناتیک وي. په نننی درس کې له پولینوم سره اشنا کېږو. پولینوم دقت وکړئ، د نوم څخه یې څرګندېږي چې پولې د څو په معنا ده او نوم یې د حد په معنا ده، یعنې څو حده. داسې وایو هغه الجبري حدونه یو یا څو الجبري حدونه چې د تورو توانونه یې کامل عدد وي پولینوم بلل کېږي. د پولینوم دپاره درې نکات په یاد در سره لرئ. لومړی نکته یې په دې ډول ده چې د تورو توانونه به کامل عدد وي، د تورو توانونه به کامل عدد وي. دویمه نکته په دې ډول ده چې متحول به د جذر لاندې نه وي، یعنی ایکس متحول، وای متحول، زیډ متحول او داسې نور متحولونه. متحول به د جذر لاندې نه وي، توان به کامل عدد وي. دریمه نکته په دې ډول ده د پولینوم چې متحول به په مخرج کې شتون نه لري، متحول به په مخرج کې شتون نه لري. متحول به د جذر لاندې نه وي، متحول به په مخرج کې نه وي او د تورو توانونه به کامل عدد وي. کله چې دا درې شرطونه پکې صدق وکړي هغه الجبري افاده د پولینوم په نامه یادیږي یا پولینومي الجبري افاده بلل کېږي. یو څو مثالو ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 2 د دویم جذر لاندې ضرب ایکس منفي 8 وای، آیا دا الجبري افاده پولینومي بلل کېږي که نه؟ موږ ویلی وو لومړی چې توان به کامل عدد وي. که چیرې د متحولونو توانو ته وکسو د لومړی متحول توان هم یو ده، د دویم هم یو ده، توان کامل عدد ده. دویم متحول به د جذر لاندې نه وي، متحول د جذر لاندې نه ده لیکن ثابت د جذر لاندې ده. ثابت کله چې د جذر لاندې شي پولینومي الجبري افادونه هیڅ تاثیر نه کوي. دریم شرط متحول په مخرج کې نه، په مخرج کې متحول شتون نه لري. موږ وایو چې دا الجبري افاده پولینومي بلل کېږي. دویم که چیرې ولیکو 8 ایکس مکعب منفي 12 زائټه. که چیرې همدغه افاده نظر شرطو ته وګورو توان کامل عدد ده، د لومړی هم د دویم هم. متحول د جذر لاندې شتون نه لري، متحول په مخرج کې شتون نه لري،
نو موږ وایو چې دا یوه الجبري افاده بلل کیږي. یا که چیرې په دې ډول یو سوال ولرو دقت وکئ که چیرې راکړل شوي 3x مکعب y تقسیمي منفي 3 تقسیمي 2 زائد مثبت x. آیا دغه الجبري افاده پولینومي بلل کیږي؟ لومړی شرط توان کامل عدد ده بلې د ټولو متحولون توانونه کامل عدد دي. دویم متحول به د جذر لاندې نه وي، جذر پکې شتون نه لري. دریم متحول په مخرج نه متحول دوه متحوله په مخرج کې شتون لري. نو موږ وایو چې دا پولینومي الجبري افاده نه بلل کیږي. د څلورم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 11x مکعب y د دویم جذر لاندې مثبت 8 زائد. که چیرې شرطونو ته دقت وکړو توانونه به کامل عدد وي. د لومړی توان هم کامل عدد ده 3 ده، د دریم متحول هم توان کامل عدد ده 1 سره مساوي ده. د دویم متحول چې عبارت لیوای سره توان کامل عدد نه کیږي او هم د جذر لاندې که چیرې ساده کو وای د دویم جذر لاندې مساوي کیږي وای په توان د 1/2 یعنی جذر که چیرې په تکعت باندې تبدیل کو توان کامل عدد نه کیږي. یا داسې وایو چې د جذر لاندې شتون لري. کله چې د جذر لاندې شتون ولري نو موږ وایو چې دا پولینومي الجبري افاده دا الجبري افاده پولینومي نه بلل کیږي. انشاءالله چې تاسو به اوس وکولی شئ چې پولینومي الجبري افاده تشخیص کړئ. په دقیق ډول مو زده کړي وي. په دې پسې باید د پولینوم له عمومي شکل سره آشنا شو چې پولینوم عمومي شکل په دې ډول ده. دقت وکړئ پی ایکس مساوي کیږي ان ضرب ایکس په توان د ان مثبت ان منفي یو ضرب ایکس په توان د ان منفي یو مثبت ان منفي 2 ضرب ایکس په توان د ان منفي 2 همداسې تکراریږي. یو همداسې تکراریږي یو ضرب ایکس مثبت صفر حدا پورې. دې ته ویل کېږي د پولینوم عمومي شکل. د پولینوم په عمومي شکل کې د څو نکات په یاد در سره لرئ. ان منفي یو ان منفي 2 یو د پولینوم ضریب بلل کېږي. دې ته ویل کېږي د پولینوم ضریب. د پولینوم ضریب بلل کېږي. ان منفي یو ان منفي 2 د پولینوم درجې بلل کېږي. د پولینوم درجه بلل کېږي. د متحول توانو د پولینوم درجه بلل کېږي. د متحول یا مجهول ضریبو د پولینوم ضریب په نامه یادیږي. د پولینوم ضریب په نامه یادیږي. د پولینوم عمومي شکل کې کانکوري سوالونه راتللی شي. دا چې په دې کې کانکوري سوالونه څه ډول دي په نننی درس کې به انشاءالله د درس په هیر کې به ورسره اشنا شو. په دې پسې باید د پولینوم له ډولونو سره اشنا شو. ډولونو ته دقت وکړئ. ډولونه په دې ډول لیکلی شو. د پولینوم
د پولینوم ډولونه په درې ډوله ده یا د پولینوم ډولونه درې دي چې یو ته یې مونوم ویل کیږي کله چې یو حد ولري مونوم بلل کیږي کله چې دوه حد ولري هغې ته بینوم ویل کیږي کله چې درې حده ولري هغې ته ترینوم ویل کیږي د ترینوم په نامه یادیږي مونوم کله چې یو حد ولري بینوم کله چې دوه حده ولري ترینوم کله چې درې حده درلودونکی شي یعنی په دې ډول لیکلی شو کله چې یو حد ولري کله چې دوه حده ولري او کله چې درې حده ولري د ترینوم په نامه یادیږي یو حده ته یې مونوم وایي دوه حده ته یې بینوم او درې حده یې د ترینوم په نامه یادیږي په دې ډول لیکلی شو دقت وکئ مونوم که چیرې یوازې ولرو 2x مکعب دې ته هم مونوم وایي یا که چیرې ولیکو 19x مربع y z دې ته هم مونوم وایي ځکه یوازې یو حد د موږ ویلی و چې حد د ضرب او تقسیم په اساس باندې جوړیږي یا که چیرې ولرو 3x مربع y تقسیم پر 2z باندې دې ته هم مونوم ویلی شو ځکه یوازې یو حد ده بینوم کله چې دوه حدونه ولري لکه x مربع منفي z دې ته بینوم ویلی شو یا که چیرې ولیکو 5x منفي یو دوه حده درلودونکی ده دې ته بینوم ویلی شو یا داسې نور مثالونه لیکلی شو په دې ډول که چیرې ولیکو x مکعب منفي 8x مربع دې ته هم بینوم ویلی شو ولې بینوم ورته ویل کېږي ځکه د دوه حدونو درلودونکی ده یو حد په دې ډول ده x مکعب دویمې 8x مربع ده ترینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي کله چې درې حدونه ولري یعنی لیکلی شو x مربع منفي x مثبت یو دا یو ترینوم بلل کېږي ولې ترینوم ورته ویل کېږي ځکه درې حده درلودونکی ده یا په دې ډول لیکلی شو شل x مکعب مثبت 2x مثبت 3 دا یو ترینوم بلل کېږي کله چې پولینوم یو حد ولري مونوم ورته وایو کله چې دوه حده ولري بینوم ورته وایو کله چې درې حده ولري د ترینوم په نامه یادیږي مسایلو ته راځو په دې کې کانکوري سوالونه تقریبا ما 4 سوالونه راهیستي دي چې درې خاص د کانکور دي دوه د کابل ولایت یو د فاریاب ولایت ده یو یې مشابه کانکور ته ده سوالونه په دې ډول دي 4 سواله مې درته ولیکل په دې کې لومړی دویم سوال څلورم سوال څلورم د کابل کانکور فورم کې شتون لري دریم سوال د فاریاب ولایت فورم کې شتون لري د 1495 کالو دا څه ډول صده کېږي صده کولو ته یې دقت وکړئ په لومړی سوال کې ویل شوی دی وایي px پولینوم څه کېږي 2x مکعب منفي 5x مربع مثبت 6x مثبت 15 وایي تاسو یو دوه درې قیمت پیدا کړئ یو قیمت مساوي کېږي له شپږو سره ولې له شپږو سره مساوي کېږي دقت وکړئ هغه متحول چې توان یو ده نو موږ څخه همدغې ضریب غوښتلی ده چې مساوي له شپږو سره ده دوه مساوي کېږي له منفي 5 سره
ولې ځکه موږ څخه د هغې متحول ظریف غوښتل ده چې توان یا درجه لیدو سره مساوي ده. درې راڅخه غوښتل ده درې مساوي کیږي لیدو سره. نو موږ وایو چې درې مساوي لیدو سره ده. هغه متحول چې درجه یا توان درې ده نو د هغې قیمت راڅخه یعنې د هغې ضریب راڅخه غوښتلی ده. د لومړی سوال جوابونه په دې ډول دي. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوي دي وایي که چیرې لومړی حد مشابه وي د دویم حد سره وایي تاسو یې د نو او ام قیمت پیدا کوئ. د ان او ام قیمت پیدا کولو دپاره موږ مشابه حدونه په دې ډول تعریف کړي. ویلې مو چې تورې او د تورو توانونه چې سره مساوي مشابه بلل کیږي. نو وایو چې دا هغه وخت مشابه ده د دې حد سره لومړی حد د دویم حد سره هغه مشابه ده کله چې وای په توان د 4 ام مساوي شي ل وای شالو سره نو د ام قیمت په دې ډول لاسته راځي. وای چې شال یعنی اکس په توان د شال مساوي هغه وخت کله چې مساوي شي 2 په توان د اکس په توان د 2 ان یعنی په دې ډول د ان قیمت پیدا کیږي او امو په دې معنا چې 2 ان مساوي شي د شالو سره د دې مساوي کول یا قیمت د ان قیمت پیدا کول لپاره اطراف پر 2 باندې وشو نو ان بو مساوي شي لاسو سره د ان قیمت په دې ډول لاسته راځي. یعنی کله چې د ان پر ځای باندې لاس وضع کو 2 ضرب لاس شال کیږي دلته هم د متحول توان یا درجه شال ده. نو دا یو بل مشابه بلل کی که چیرې د ام قیمت پیدا کوو نو 4 ام مساوي کیږي 4 ام به مساوي شي د وای درجه یا توان شالو سره مساوي ده. دواړه خواهی بو تقسیم کو پر 4 باندې کله چې 4 ام پر 4 شو ام بو یوازې پاتې شي شل که پر 4 شو مساوي بو ل 5 سره شي. نو د ام قیمت په دې ډول لاسته راځي. کله چې د ام پر ځای باندې 15 وضع کو 4 15 شالو سره مساوي کی دلته هم توان مساوي ل شالو سره ده. دلته به هم توان ل شالو سره مساوي شي اکس توان شال ده دلته که 15 وضع لاس وضع کو 2 ضرب لاس شالو سره مساوي کی دلته به هم توان شال شي. نو په دې شرط چې ان لاس ام 15 سره مساوي شي دا یو بل مشابه بلل کیږي. دریم سوال ته دقت وکړئ. لومړی سوال ته مشابه ده د A3 او A4 ته قیمت غوښتل ده. A3 مساوي ل 4 سره ده او A4 مساوي کیږي ل لاسو سره. په دې ډول کولی شو پیدا یې کو. څلورم سوال ته دقت وکړئ چې څلورم سوال د فاریاب کانکور فورم کې شتون لري. څلورم سوال دریم دویم د کابل لومړی چې دا عمومي سوال دا څلورم د فاریاب ولایت کې شتون لري. وایي په چارجوابه کې ویلي چې د مشابه خط په نښه کوي. د دې مشابه خط په نښه کړئ. مشابه خط هغه خط د دې مشابه ده کله چې د اکس تواني 15 د وای تواني 3 شي. یعنی په دې ډول د اکس تواني 15 د وای تواني 3 شي. ضریب هیڅ فرق نه کوي که لاس د لیکل شوی که شال لیکل شوی او یا که داسې نور. خو لیکن په چارجوابه کې دا شتون نه درلودلو. په چارجوابه کې په دې ډول د اکس توان لیکل شوی و چې لاسې پر 2 لاسې پر 2 بیا هم له 50 سره مساوي کیږي که نه. نو تاسې به نظر همدغې مشابه دې حتی مشابهت په دې ډول په نښه کوئ. په دې ډول په دې موضوع کې د کانکور سوالونو راتګ احتمال یا شتون لري. یعنی په دې ډول د کانکور سوالونه راتللی شي. موږ په لومړی کې د پولینوم په اړه شرطونه زده کړل. د هغې کې شرطو کې مثالونه ولیکل. د پولینوم عمومي شکل مو ولیکلو. ضریب او د پولینوم له درجې سره اشنا شو. د پولینوم ډولونه مو پېژندل چې پولینوم په 3 ډول ده: مونوم، بینوم، ترینوم.
هغه سوالونه چې د دې درس مربوط دي کانکور پورې اړه لري هغه په دې ډول دي. 4 سوالونه دي، په 4 کې 3 خاص د کانکور لپاره څخه ما تاسو لپاره راخیستي او یو مشابه کانکور ته په دې باندې تاسو کار وکړئ. لومړی سوالونه زده کړئ وروسته دوباره په همدې سوالونو باندې تاسو کار وکړئ. په دې سره به انشاءالله ستاسو مشکلات په دې درس کې یو څه اندازه راکم شي. راتلونکی درس د پولینوم درجه ده. تاسو مهرباني وکړئ خپل ملګران صنفیان مخبر کړئ ترڅو هغوی هم وکولی شي له دې درسو څخه ګټه واخلي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.